بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. په دې هیله تاسو ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. لطیف مهربان یم ستاسو ملګری. بیا له یو نوې ویډیو سره تاسو خدمت کې حاضر یم. البته له دې نه مخکې چې ویډیو شروع کړه تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره که یوټیوب چینل مې تاسو نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ او نور ملګري مو راوغواړئ چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي تر څو کوم ویډیوګانې چې زه ډکوم له هغه نه هغوی هم ګټه پورته کړي. نو بیا تاسو نه هیله کوم ګرانو ملګرو چې کوشش وکړئ ویډیو چې زه درته اپلوډوم هغه چې ګورئ تاسو کوم ویډیو هغه سکپ کوئ مه له اوله تر اخره پورې وګورئ چې همدې تاسو ته کوم شی درته تشریح کوم په هغه باندې تاسو په مکمله توګه څه شی پوه شئ. که چیرې تاسو ویډیو سکپ کړئ نو تاسو خو مطمئنه چې پرې نه پوهیږئ که نه. نو راځو ګرانو ملګرو نن ویډیو دپاره نن ویډیو ګورئ د پروني ویب سایټ پیډ ورډز په تعقیب دومه ویډیو ده. پرونی ویډیو کې ما تاسو ته دروښودل چې څنګه تاسو کولی شئ له دې ویب سایټ سره پیسې لاسته راوړئ. سمه ده بالانس یو نغدي پیسې ورته ورکولې بل بابس چې بابس مې پرون درته تشریح کړی چې بونس ایډیټ پوینټس دي. سمه ده نو هغه باندې به تاسو انشاءالله پوه شوئ. پرون یو شی ګورئ موږ تاسو نه پاتو چې دغه پیډ اډز دا څنګه موږ تاسو کولی شو. راځئ نن به اول کې دا وګورئ. دې باندې به تاسو ګوره کلیک کوئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو به راځئ چېرته لاندې راځئ ګورئ لاندې راځئ ګورئ دا وګورئ دغه دي هغه پیډز اډز دي. اوس فرض کړه زه په دغه باندې کلیک کوم ورته وایم چې دا ماته وښایي. سمه ده نن ګوره ټول دي بابس ورکوي نن کاش نه ورکوي نن پیسې نه ورکوي نن ټول هغه بونس ایډیټ پوینټس دي. سمه ده ګوره دغه څه شو دغه شو اډ شو لکه هغه بل چې ما تاسو ته تشریح کړی دا تقریبا هماغسې کار کوي. کلیک اور ټچ د میوزیک نوټ ګوره دې کې ورته وایي چې میوزیک نوټ باندې کلیک وکړه. بس میوزیک نوټ یې نه پوهېږم چې کوم یو ځای میوزیک نوټ به دغه وي فکر کوم دغه دی و کنفرم به یې کړو. تاسو وګورئ څه وایي موږ ته 15 سکنډ ګوره دغه اډز دی ما تاسو ته پرون ښودلی و که نه چې 15 سکنډه دي 15 سکنډه اډ دي او 10 سکنډه دي. درې قسمه اډز یا اشتهارات دوی لري. ګورئ دا چې خلاص چې موږ ته څه وایي وګورئ سکسس یو جسټ ارنډ پلس 12 بابس. سمه ده دا به دغسې بیا که بل یې غواړئ نیکسټ کلیک کوئ بل یې هم درته راځي تاسو وګورئ. ګورئ کلیک د ټي شرټ ټي شرټ دا دی دې باندې موږ تاسو کلیک کوو. یو سکنډ بعد تاسو وګورئ څه وایي موږ ته ګوره بیا هم څه شو موږ تاسو 12 ببس څه شروع کړل دغسې بیا هم تاسو کولی شئ بیا نیکسټ لاړ شئ دغسې ټول تاسو ته ښایي تر څو چې اخر خلاص شي درته وایي چې فینش شو د نن دپاره. هیډفون خو تاسو پوهېږئ چې ګوشکۍ ته وایي هغه دغه دی کنفرم به یې کړو. ته ګوره بیا د 15 ثانیو اډ دی. ګوره تاسو چې څنګه وکتل څنګه شو بیا موږ ته 12 ببسه نور راکړه. دغسې کلوز وینډو ورته وایم زه یې اوس بندوم. ګوره تاسو وګورئ ما ببس زیات شول دا ببس مې سبا ته بېرته کمیږي دې لپاره دا ببس چې کم شي بیا ماته نور اډز سبا ته راکوي. په دې هیله چې په دې باندې تاسو پوه شوئ. ښه ګران ملګرو د نن زموږ موضوع چې ګوره دغه پیسې چې موږ ګټلې دي. سمه ده دا اوس زه نه غواړم دا زه راوباسم کاشه کوم زه غواړم د همدغه ویب سایټ د لارې نه خپل یو ویب سایټ یا بلاګر یا هم فیسبوک صفحه یا هم یوټیوب چینل څه کومه زه اشتهار یې ورکړم چې هغه خلک وګوري هلته راشي څه وکړي خلک هغه راشي هغه ویب سایټ ته مې یا څه ته له هغه نه دیدن وکړي هغه څه چې ما ته ګټه کوي دې نه نظر به دې نه چې زه نه زه پیسې وباسم $1 یا $2 یا $10. سمه ده دې لپاره موږ تاسو راځو چېرته اوورڤیو ته به راځو په اډز باندې کلیک کوئ بیا اوورڤیو ته راځئ. ګوره دلته تاسو ته هغه د اشتهار ډولونه وایي چې فرض کړه ټارګېټډ اډز دي بلک اډز دي چیپ ټرافیک دي نیو یوزرز دي. سمه ده نیو یوزرز دي دغسې لاندې راشئ نور طریقې نور اډز فارمټ یې دي اشتهاراتو. زه فرض کړه ورته انتخابوم چې ما ته څه شی وکړه ما ته بلک اډز انتخاب کړه. سمه ده بلک اډز تاسو راشئ ګورئ دلته درته اول خو درته دغه ویډیو باندې که تاسو چېرته نه که چېرې په دې طریقه باندې نه پوهېږئ په دې باندې به کلیک کوئ دا چې کوي تاسو ته بلک اډز چې دی دا در معرفي کوي درته چې بلک اډز فرق څه شی دی څنګه دا کار کوي. ګورئ پیډ ورډز ټوټوریلز دی پیډ ورډز ټوټوریل دی دې کې تاسو ته ښایي چې تاسو اډز دي تاسو نور شیان څنګه کار کوي. دا خو تاسو چې وکړه بیا به هغه نه بعد څه کوئ نیکسټ باندې به کلیک کوئ. دلته به چې دلته به خپل هغه لینک ورکوئ د هر شي لینک تاسو زه فرض کړه راځم دلته ورته وایم زه د خپل یوټیوب چینل لینک دلته څه کوم دلته زه د خپل یوټیوب چینل لینک ورکوم. تاسو وګورئ زم یور چینل دغه لینک زه اخیستی شم د خپل یوټیوب چینل نه تاسو وګورئ
دا لینک چې ما د یوټیوب چینل دا به زه څه کومه کاپي کومه او را به شما دلته به څه کومه څه کوم پیسټ کومه ویریفای ته چې ګورئ مونږ تاسو راشئ سوی دلته خو دا فکر کوم دا نه ویریفای کوي دا مشکل دی که څنګه خبره ده خیر نیکسټ به کوم مونږ تاسو دلته تاسو کولی شئ چې یو ایمیج یو عکس هم د خپل د چینل اپلوډ کړئ سمه ده دلته دا مه اپلوډوی شئ دلته هم اپلوډوی شئ سمه ده هر قسم چې تاسو غواړئ هغسې اپلوډ شوی بینر دی او دلته هم دا بینر دی دا هم چې اپلوډ کړئ هغه نه به څه کوئ نیکسټ کوئ نیکسټ کوئ دلته به راځئ تاسو به هغه اول او دوم هیډینګ دریم هیډینګ کې به تاسو چې ورکوئ زه به ورته وایم پلیز سبسکرایب مای یوټیوب چینل دا د فکر څنګه دلته هم کاپي دلته هم پیسټ کړه دلته هم پیسټ کړه دا مونږ وکړه دلته راته وایي چې فرض کړئ تاسو $100 غواړئ 100 ثانیې غواړئ چې عرض مو وي دلته وایم چې 15 ثانیو عرض مو وي او ټول کاسټ چې ټول مصرف مو د ما څه وي $1 وي نیکسټ بیا کلیک کوو نیکسټ بیا کلیک کوو دلته ډېر مهم شی دی دلته به تاسو چې کوئ دلته به تاسو ورکوئ چې تاسو پیمنټ کوم طریقې نه تاسو غواړئ پیسې ورکړئ ورته پی وي ارنینګ بیلانس ورته وایم پی وي دی ما دغه پیډ ورډز کوم پیسې چې ما ګټلې هغه دي فرض دلته ورته وایم پیسې څو ورکړئ $1 ورته ورکړئ انتخابوو دلته ما کوم پیسې چې پیډ ایډورډز سره مې ګټلې فرض کړئ لس مې ما ګټلې دلته به لس ورته لیکئ که یو دې ګټلې وي ته به یو ورته لیکئ هغه چې تاسو مربوط دی که فرض کړئ لس روپۍ دې ګټلې وي غواړئ یو روپۍ مصرف کړئ یو روپۍ ورته لیکئ دوه غواړئ دوه ورته ولیکئ هم چې دوه لیکئ فقط څه ورته فینش ورته وایي فینش مې ورته ویلی تاسو کار چک کړئ تاسو کار روان دی ټول کاست مو $1 دی کېدای شي 200-300 نفر ته څه شي هغه تاسو ویب سایټ پیډ ورډز ور وښیئ یعنې بهترین لار د دې لپاره چې تاسو کولی خپل که تاسو چیرې ویب سایټ لرئ نو ویب سایټ لپاره دا بهترین لار ده ولې دې لار نه تاسو ویب سایټ ته ډېر ټرافیک راځي ډېر خلک به تاسو ویب سایټ ته څه شي آشنا شي ګران ملګرو دا زموږ نننۍ دومه ویډیو وه په تعقیب د اولنۍ ویډیو نو په دې هیله چې تاسو خوښ شوي وي نو په آخر کې تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ.